له افغانستان سره تر لوبې یوه ورځ مخکې د هند د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي افغانستان یو خطرناکه لوبډله وبلله او ویلي دي چې له هغوی سره لوبه اسانه نه ګڼي. په دغه دوو لوبډلو کې څه ادلون بدلون راغلی، د لوبې ډګر او هوا د چا په ګټه ده؟ په همدې اړه د بحث لپاره له ویرجینیا نه د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایي پر سکایپ را سره ده. فدایي صاحب سلامونه، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. که څه هم په داسې وخت کې به په لوبډله کې ادلون بدلون ډېر اسانه نه وي، خو بیا هم کوم ادلون بدلون شته که نشته؟ سلامونه اریوب صاحب، تاسو درنو همکارانو او اوریدونکو ته فکر نه کوم چې په داسې مرحله کې تاسو ته اشاره وکړه چې تاسو ضرورت دي ته وګورئ چې ډېر ادلون بدلون راولي. بیا هم که چیرته تاسو کنډیشنز ته ګورئ او د ویسټ انډیز په پیچ باندې او په ځانګړي توګه باندې د هند په مقابل کې چپ لاس ورو تو بچونکي ننګیال خروټي ته ځای جوړېدلای شي. دغه نه علاوه زه فکر کوم چې په کوم ترکیب موږ مخته راغلی یو او د همدغه لوبډلې په پرمټ موږ سوپر 8 ته راوتلیو، نو شاید همدغه کافي او همدغه سره مخته ولاړ شي. فدایي صاحب، تاسو د ویسټ انډیز د لوبې ډګر یادونه وکړه. افغانستان په دې نړیوال جام کې خپل ټولې لوبې د شپې تر سره کړې دي او هند بیا د ورځې. فکر کوي چې دغه چې اوس د افغانستان لوبه هم د ورځې ده، کوم تاثیر به ولري؟ که تاسو د افغانستان کوچ جاناتن ټراټ خبرې اوریدلې مطمئنه مسیغه کې تاسو به د متوجه شئ چې ویل چې د ورځې لوبې د افغانستان لپاره لا ډېرې ښې دي، ځکه چې د شپې کلوبه کېږي بیا پرخه راځي او پرخه څوروسته هغه کنډیشنز ډېر فرق کوي. اکثره کوم ټیم چې دوم بیټینګ کوي غوړي لپاره بیټینګ اسانه سي او څوک چې بالینګ کوي غوړي ته سخت سي. د ورځې کې ځکه پرخه مشکل نشته ده، نو زه فکر کوم چې دا خاطر چې د ورځې نه د موږ لوبه د هند په مقابل کې د پرخي فیکٹر ډیر عمده رول لوبولای شي او هغه پکې نسته، نو بس کټاس غټي او کبایلې دی باندې څه تاثیر نه لري چې ګواکې تاول بیټینګ وکي که اول بالینګ وکي. فدایي صاحب، د دوړو لوبډلو ارزونه تاسو څنګه کوي؟ څنګه نن به څنګه ولوبېږي دوړو لوبډلې؟ تاسو په فکر سره لوبه څوک ګټي؟ زما هیله خو دغه د موږ ملي ټیم افغانستان دی ان شاء الله لوبه وګټي او ورسره کې چیرته دوه ټیمونو پرتله کوي. هر ټیم خپل ستونزې هم لري او خپل مثبت ټکي هم ډیر لري. هند د نړۍ په کچه باندې په اول درجه کې ده، افغانستان متاسفانه د نړۍ په کچه باندې د آی سی سی په رینکینګ په لسمه درجه کې ده. دغه توپیر ده، خو د توپیر ته دومره غټ نه شي کېدای چې افغانستان د ګواکې دومره ټیټي چې د مخکې پړاو ته نشي راتلی. افغانستان پر خپل پرمټ باندې مخکې پړاو ته راغلی ده. د افغانستان په حق لبانی یو اصطلاح کارول کیږي چې دا جاینټ کیلر ده، په دې معنی چې د نړۍ غټ ټیمونه ماتي. نیوزیلند ته په ډېر غټ توپیر ماته ورکړل او د دې سبب سو چې نیوزیلند مخکې پړاو تر نه سیغلی او هند خپل ستونزې لري. مثلا که چیرته وګورئ د 2022م کال د پایلټس د دوی د سر بیټسمنان سوریا کومار، روهیت شرما، ویرات کوهلی، ریشب پنت، هاردیک پانډیا د چپ لاس تو بچونکو په مقابل کې خپل ځانګړي ستونزې لري او څه وی ډیر ځلې نو فاروقي کولای شي چې د غلطه غیزمن ثابت شي. همدارز په تیر لوبه کې چې د افغانستان او د هند ترمنځ ولا په جنوري کې اغلته ویرات کوهلی په صفر باندې یو ځل اوټ شو. اوس ویرات کوهلی تر اوسه نمرې نه دی کړی. روهیت شرما په خپل د چپلاسي تو بچونکو په مقابل کې خپل ستونزې لري. بل راشد خان څلور ځله په څلويختو توپونو باندې تر اوسه پورې روهیت شرما اوټ کړی دا. نو دا هغه مثبت کې دي چې موږ ټیم کې ستاسو موږ ټیم فیلډینګ ډیر خو ډیر بیلانس سایډ د موږ په سر کې سیټ اپ فیس اول شپه غورونه دی غیر رحمان الله ګرباز او ابراهیم زدران افغانستان ته خپل ور کړی دا. هغه څو ورسته مومنټم فیس کې تاسو وګورئ دی ولسم نه تر 15 اور پورې هغه مومنټم هم دوی افغانستان لپاره برابر کړی دا. نو د ګټي فورمول بدغه یي چې افغانستان د هند په مقابل کې اٹیکینګ کرکټو کې څنګه سي ګلبدی نائب د دوی په مقابل کې په جنوري کې کله غ سیریز وویک او ان شاء الله ویره زینونه لري او کولای شي چې افغانستان لوبه وګټي. یو فکټور متاسفانه دغه د سي په آسیا کې دغه هیوادونو د هند په مقابل کې یو د سي رواني فکر لري چې ګواکې موږ هند نو سماته وای. پاکستان دغه ستونزه لري، بنگلاديش دغه ستونزه لري، سریلانکا دغه ستونزه لري. نو هیله ده چې افغانستان دغه سي مایند سیټ سره لار نسی او څنګه چې ګورو مثبت بریخي ان شاء الله سي اٹیکینګ کرکټ وکړي او زه ډیر هیله منم چې افغانستان د لوبه ګټلی شي. ویسټ انډیز هم غټه لوبډله او افغانستان سره لوبه وکول او دا لوبه د شنونکو په نظر باندې ډیره ښه لوبه نه و. دا څه پوینټونه و چې باید په دې لوبه کې چې اوس هند هم یو غټه لوبډله ده چې د افغانستان سره مخ ده چې باید مخنیوي وشي.
ګورې د ویسټ انډیز په مقابل کې لوبه کې دوه خبرې باید په نظر کې ونیسو. اول دا چې شاید هم افغانستان نه غوښتل چې خپل انرژي غلطه ضایع کړي او دا ډیره مهمه مسله ده. یعنی د ته په سړی په کومه ونه ګوري کله کله ته د لوبغاړو هغه انرژي غواړي وساتي نور لوب ته چې هغه ډیره مهمه کله چې هغه ول لوب د موږ لپاره مهمه ولې موږ چې افغانستان ډیر انټنسټي شدت سره لوب وکړه. د ویسټ انډیز لوب د نظر سي مخکینی پړاو ته موږ سره کومک کاو یا نه کاو یا کوم لوبډال سره موږ لوب کول نه کولې اصلا تاثیر نه درلود. نو دی په پوینټونو خو اغیزه درلوده کنه فدای سره د لوبه اغیزه هیڅ نه ولدي راتلونکي پړاو په تک باندې دا تقریبا ډډ ربر لوبه ولا افغانستان په کې تجربه زکه وکړه سټاسي وګټ خو بیټینګ اول ونه غوښتل چې خپل چیزینګ سکل په کې وګوري چې آیا دوی څنګه دي تکړه دي چیزینګ کولای شي کني سي کولای او بل په مجموع کې لوبغاړي ریلیکسډ ښکارېدل چې د هند په مقابل کې وداسې نه دوی ډېر انټنسټي شدت سره لوبه کوي او ان شاء الله چې د ویسټ انډیز هغه لوبه به شاته پرې کې هیر کړی وي او یو نوې مورال او یو نوې هوډ سره به دوی ان شاء الله دي. فدای صاحب د افغانستان په کرکټ لوبډله باندې یو نیوکه دا چې همدغه دوه کسان توپ وهونکي لري. مثلا زموږ یو لوبغاړی چې زه نه غواړم نوم یاد کړم په تیرو 15 شپږو لوبو کې تر 4-5 زیاتې منډې نه دي کړې یا په 0 یا په 1 باندې آوټ شوی دی. دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟ زه یو 25 ثانیې وخت لرم فدای صاحب. د افغانستان په ټولو لوبډله کې ستاسو یو تشګوري هغه هم د میډل آرډر تر اوسه موږ سکور نه کړی. خو لکه چې څه کې د موږ ولې د ګلبدین نائب نه څلوي منډه وکړه عظمت الله عمرزی یو څو دوه شپږیزي وهله کریم جنت منستر هغه یو څو سکور وکړ. نو هیله ده چې ان شاء الله دوی کلیک وکي او منډه وکي. دا څنګه د سی بيخي اوټ اف فارم دي لوبې کړې دي سکورونه کړې دي خو به د څو لوبو کې متاسفانه سي منډه نه دي کړې او دا یو وړاندې اندېښنه د افغانستان د لوبډله لپاره موږ لرلی شو. ډیره مننه د دوه د دې وخی لوبې په تمه لا ویرجینیا د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدای کور مودان چې په خبرونه کې مرسته ګډون کړی. زیاته مننه.